دا د موټک په اړه موږ په ټولنه کې ځینې خلک ډېر غلط معلومات خپروي. باور وکړئ ما ته په دغه مسله ځان بد هم ښکاري، خو دا چې بار بار د ځوانانو له اړیکو سره مخ کېږم، هغوی چون په بل چا باندې شرمېږي، ډاډه نسي ورتلی ما سره بیا دا موضوعات شریکوي، نو دا کار یو سره دا موضوعات بیل بیل شریکوم، وخت هم ډېر اخلي. مونږ کې مولا که دومره حوصله دغه ویډیو درته کوم له خپلو ټولو ملګرو سره هم شریکه کوي، دا پیغام تر ټولو ورسوي تر څو پورې ټولو سر په خلاص او د دغو حکیمانو د دغو مداریانو د دې بې علمه شیخانو له تجارت نه خلاصي. دا خبره به ممکن تاسو ته نوې او عجیب هم ښکاره سي چې موټک نه په اسلام کې یو حرام عمل ده او نه له طبي نظره مشکل جوړوي. زه تاسې د موټک وهلو ته نه ور تشویقوم، خو دا که چا ووهه چې هغه تشویشونه کوي بیا د دې مداریانو باندې ور غلط نسي. بیا اول به راسو دغه اسلامي نقطه نظر ته ګوري، د موټک حرمت په ټول قرآن کې نه ده راغلی، په صحیح حدیثو کې نه ده راغلی، په بعضې کمزوره حدیثو کې به اشاره ورته سوې ده چې هغه ډېر عربي متلونه په موږ او تاسې باندې د حدیثو په نامو باندې سره تېر سوي دي. نو حتی دغه وابیان اهل حدیث یا سلفیان چې ورته وایي دغه وایي که چیرې تا سره د شهوت له امله دا ویره پیدا سوه او داسې حالت سره مخامخ سوې چې یا زنا درنه کېده د شهوت له امله یا لواطت درنه کېده، په داسې حالت کې په تا باندې موټک وهل واجب یا لازم کار دی، تی باید ووهې تر څو زنا او لواطت نه پکې خلاصي. نو بناء دغه مسلې دغه بې علمه شیخان یې درته کوي چې څوک موټک وي د قیامت په ورځ به دا ګوتې بند پړسېدلی، ده به حمل اخیستی او په 18,000 قامه کې به شرمنده. دا هېڅ دیني بنسټ نه لري، دا نه حدیث ده نه آیت ده، دا ټولې له ځانه جوړې کړي دي. هغه شیخ حماسي وخت کې ویډیو کړی و، ملا حماسي ویلي و چې صحابو به په روژه ماتی په یمنا بالید باندې کوي. یمنا بالید ید په عربي کې لاس ته وایي، یمنا د مني ویستل، یعنې په لاس باندې مني ویستل چې موږ او تاسې په همدغه عامه اصطلاح کې موټک وهل ورته وایو. هغه خلکو ریشخند ترې جوړ کړه، هغه سړی هم که لږ پریښی وی تاسې په دې موضوع باندې ښه پوه کولی، کېدی شي جواز یې درکړی وی، خو هغه خلکو ریشخند ترې جوړ کړه، خبره لاړله. نو رابسو دغه طبي نقطه نظر ته. دغه څه وخت مخکې ما د یو شیخ ویډیو کتله، وایي دا څوک موټک سي وایي هغه داسې ریږدي، دا بعضې وایي چې هله د هغه بیا اولاد نه کېږي، یا دا نور وایي چې د هغه نه کېږي، دا کورواله نسي کوی. تاسې په خدای باور وکئ، ما سره داسې ځوانانو اړیکې نیولې چې په همدغه اروپا کې مسافر دي، تازه افغانستان کې کوزدې کړي دي، د همدغو غلطو ویډیوګانو په اورېدلو سره دومره تشویشي سوي دي چې فکر یې کړی چې والا مونږ خو دا لاس نه کار اخیستی، دا که واده وکړو به کورواله نه سو کولی، نو د ټول عمر کې زنا نه ده کړې، خو د ټسټ لپاره تللي دي زناوې کړي دي چې وروسته په ځان پوه سوي دا خو هېڅ مشکل هم نه و، دا خو سم کورواله مو وکړه. دا وروره غلط معلومات دي، دا ګمراه کوي، دا بېلارې کوي، دا مداریان دي، دا حکیمان دي، دا غلط معلومات خلکو ته ورکوي چې څوک موټک ووایي هغه هم کورواله کوی سي، هېڅ مشکل نه ده ورته، دا یو نارمل کار ده. او دغسې ځینې خلک وایي چې هغه خلک چې موټک وایي د هغو بیا اولاد نه کېږي، دا غلطه خبره ده وروره. هغه څوک چې موټک وهي نسبت هغو ته ثاني وهي حتی ښه اولادونه یې ترې کېږي. د خپل ملګري کې به ډېر داسې خلک لري چې موټکونه یې هم ولي، ښایسته ښایسته ماشومان هم لري. دا قدرتي چینه ده چې څومره اوبه ترې باسي نورې پکې را پیدا کېږي، دا منوي قناتونه دي، دا داسې ډک چې باید یو طرف ته خالي سي. دا له ځانه معلومات خلکو ته مه ورکوئ. په دغه فرانسه او نورو اروپایي هېوادونو کې په راډیوګانو کې ځوانانو ته اعلانونه کوي چې که تاسې سکس پارټنر نه لرئ او تاسې یا وادونه نه یې کړي، ضرورت لري نو تاسې هفته کې له 1 نه تر 3 پورې موټکونه وهی سئ. ډېر وهل هم سي د صحت ته تاوان رسي، هغه د موټک تاوان هم ډېر اندکې تاوان، دغه د نشت برابر ده. حتی نه وهلې کله مشکل جوړوي. باور وکړئ همدغه جي کې ما ته داسې خلکو اړیکې را سره نیولي چې موټکونه یې نه دي ولي پروسټاټ هایپرتراپي باندې اخته سوي، د پروسټاټونه یې غټ سوي دي. پروسټاټ یو غده ده د تناسلي آلې اخر کې چې د مني او مزي او میتیازې سره کنټرولوي. نو میتیاز بندش سره مخ سوی ده، هغسې ډاکټرانو تللي هغو ورته ویلي چې ایا تا واده کړی ده، ورته ویلي چې نه ملګری لري یا ملګری لري، نه نه لرم. ښه نو ته څه استفاده کوې، لاس نه استفاده کوې، هغه ورته ویلي چې نه. اتې ورته ویلي چې په همدغه پروسټاټ د مني فشار راغلی، همدغه وجې نه د میتیازې بندېږي، پروسټاټ هایپرتراپي درته پیدا شوې ده، نو ته باید موټک ووهې. دا هغه طبي اړخ چې ما درته بیان که. نو دا د خلکو په غلطو مسایلو کې مه راځئ. دا موږ خلک چې دا جنګونه ډېر کوي، دا لانجې چې ډېرې کوي، د دې ټولو بارود سر ته ختلي ظالمه. دغه بارود چې له ډګې نه وباسي مازغه یې سړېږي، روغ خلک دي، اتې نه جنګ کوي نه کنځا کوي. نو بناء دغه شیخ الحدیث هم چې چېرته پیدا که هغه ته هم تاسې قسم ور واچوئ ورته تا موټک وهلی او که نه،
که یو هم دا درته ویلی چې ما موټک نه ده وهلی زدهګیره چپ راست درته رخیمه رخیلی خو مې ده خیر خو نیم متر یې درته پرېږدمه. نو طبي نقطه نظر نه تاسو ټول طبي ژورنالونه وګورئ، هلته یې د موټک په اړه لیکلي چې اټس ا فن اینډ هیلث اکشن، دا و یو ساتیری ده او صحي عمل ده. هېڅ چېرته دا نه دي ویلي چې دا مشکل درته پېښوي. دا یوازې موږ مداریان دي چې دا غلط معلومات خلکو ته ورکوي. بیا یو بله ویډیو مې څو وخت مخکې کتله په غره کې طالبانو پکتیا کې و که چېرته نه پوهېږم داسې یو ځوان یې رانیولی ده او لغتو لاندې اچولی ده او همدا ورته وایي چې وروره تا موټک ولې وواهه او په لغتو باندې په سیره پکې خیږي. نو ما چې کله دا ویډیو کتله تاسې باور وکړئ داسې تعجب پاتې شوم چې دا مونږ کې به دغه جهالت تر څو پورې لګیایي. هغه هلک بیچاره په غاټه خوله ورته لګیا ده چې و قاري صاحب ځوان یم اشتیا لرمه او دنیا ته مې مه شرموه. ښه د دغه آینده خو یې ورته با کړه، دی کورنۍ ټولې وشرمول او قاري په څېره پې خیځي لغت یې ورستا ولې موټک ووهه. اول خو په دې اسلام کې موټک کله حد لري. بیا دلته یو دومره مسلمان نسته چې داسې ورته وایي چې وقاري ګوله وس دغه هلک چې موټک ونه وهي نو تا کې در ډوب کړي که څه وکړي. بیا ښه دغه دم تېر شه، اوس هغه منطقي اړخ ته تاسې راسئ. یو څوک ده هغه واده نه لري، واده نسي کوی، د واده وسه نه لري، ښه هغه باید څه وکړي؟ ځینې خلک دي چې هغه ورزش کول او دغه د روژه نیول دوی باندې معکوس تاثیر کوي. باور وکړئ دا شهوت یې نور هم زیاتوي. ودونه او هغه نه خو د موږ ریشخندونه جوړ سوي، کوزدې به یي، ودونه به یي، پیوازیانې به یي، چغلبازیانې به یي، درېیمه به یي، شپږمه به یي او پسې راتېر شه دودیان به یي، طلا به یي، هوټل به یي، پسونه به یي، پلونه به یي، وریځې به یي، غوښې به یي، وروره توړۍ ته جوړې، توړیګانو ته جوړې او ترورګانو ته جوړې او خپلوانو ته جوړې. وروره ودونه تالارونه یي، هوټلونه یي، ودونه نه یي، ریشخندونه یي. هغه خو د هر چا له وسه نه کېږي. ټول یو ځوان به ټول عمر وهي، هغه به واده مصارف نشي پوره کولی. اروپا ته به د مرګ په لار را روان وي تر څو واده وکړی سي. ګوره کومه ټولنه کې چې نکاح سخته سي هلته زنا ډېرېږي. دا زموږ ټولنه ځکه د بد اخلاقي خواته روانه ده. دغه د نکاح اسانول نور اسلامي هیوادونه زده کوي، د دغه اروپا له مسلمانانو نه زده کوي. دلته یو هلک او جلکۍ چې کله سره خوښ سي، یو بلې سره خوښ سي، یوه کیلو خرما واخلي، دوه شاهدان سره واخلي، ایسته جومات ته لاړ سي، هلته نکاح سره وتړي، د شپې ایسته بستره سره ګرمه کړي. د مونږ خو ریشخند دی ریشخند. نو بناً کله چې د انسان په انجن باندې زور راسي اتومات لاس ګیر ته ځي. خو ډېر پام مې چې د بل چا ګیر ته لاس ور وانه اچوئ وروره. نو بنان ایماندارو موټکونه ووهئ، ښه په شوق او ذوق باندې ووهئ. د چا خور، لور، ورور، زوی ناموس ته په بده سترګه مه ګورئ. هغه اصلا ډېر بد کار ده. موټک یو عادي مسله ده. موټک یو نه طبي مشکل پېښوي، نه دیني مشکل پېښوي. دا معلومات چې موږ ټولنه کې خلک خپروي دا ټول غلط معلومات دي. نو بس دغه ویل مې درته غوښتل، نور هم سر نه خوږم. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.